اقتصادي کمېسیون د ملي پراختیا ستراتیژۍ مسوده تایید کړه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. دغه غونډه نن د روان 1404 لمریز کال دوري میاشتې په 26مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د اقتصادي کمېسیون یادې غونډې ته د ملي پراختیا ستراتیژۍ مسوده د بحث لپاره وړاندې شوه چې له هراړخیزې ارزونې وروسته او د اقتصادي کمېسیون له لوري د راغلو تعدیلاتو په پام کې نیولو سره تایید شوه. د ملي پراختیا ستراتیژۍ مسوده هغه جامع، واحد او اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو 5 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو ملي موخو د تعیین او ترلاسه کولو په پار د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په مشرۍ د اقتصاد وزارت په سکرتریات او د اړوندو سکټوري وزارتونو په ګډه همکارۍ چمتو شوی دی. دغه ستراتیژي د یو باثباته او سوله سیمې او نړۍ سره په ښو اړیکو سمبال افغانستان لیدلوری لري چې موخې د اسلامي شرعي قانون ټینګښت، د اغیزمنتیا، روڼتیا او حساب ورکونې اصل تأمینول، د سیمې او نړۍ سره د اغیزمنو اړیکو پراختیا، د پایښت لرونکې سولې او عمومي امنیت ټینګښت، کارموندنه او اقتصادي وده، د دیني او ملي ارزښتونو ارضي تمامیت او اسلامي حاکمیت ساتنه، د ملي او طبیعي سرچینو د مدیریت اغیزمنتیا لوړول، د بنسټیزو خدمتونو د عرضې ښه والی، د صنعت، سوداګرۍ او خصوصي سکتور وده، د زیربنا پراختیا او سیمه ییز اتصال، د ټولنیز خوندیتوب او د ژوند چاپیریال ښه والی ښودل شوي دي. همدارنګه د اقتصادي کمېسیون په دې غونډه کې مالیې وزارت ته دنده وسپارل شوه څو د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې پر طبیعي حوض او د دغه ولایت د نورګرام ولسوالۍ په کلاګوش سیمه کې د برېښنا بندونو د امکان سنجۍ مطالعاتو ترسره کولو پروژې د 1404 مالي کال په بودیجه کې ونیسي. د غونډې په پای کې د خصوصي سکتور له لوري د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې د تیر پارک جوړولو او غزنی ولایت په مرکز کې تر ځمکې لاندې د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحې هم تایید شوې. د یادو طرحو له مخې به خصوصي سکتور په خنجان ولسوالۍ کې د تیر پارک جوړولو په موخه 209 میلیونه او په غزنی ښار کې تر ځمکې لاندې سوداګریز مارکیټ جوړولو په موخه چې 1511 دوکانونه به ولري 309 میلیونه افغانۍ پانګونه کوي. یاد موضوعات د منظورۍ په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی دفتر ته واستول شول.